زموږ سپین ږیري نه دي چې کوچنیان ماجت له راولي هغه خوراکي به دی لږ غږ نه یې کړی تراب د هغو ولا که دوی د خلکو زونه خراب کړي لکه د تراب چې خراب دغه چکای وایي په مسجد کې دی ځان بیسي د الله بندګان کوچنیان د مسجد څخه ولې ګرځي شور دي وکړي نارې دي وکړي دونې مثلا ته په توجه سره لمونځ کوې چې په کومه معاشره کې کوچنیان د مسجد څخه ګرځول کېږي د دغه معاشرې مستقبل به مسجدان د خلکو څخه خالي نو کوچنیان د مسجد سره عادت خپله خو ماته یوه ورځ وویله دا یې معزز حاجي صاحب زوی یې ماته ویله نو دا ټي وي چې لګېږي لمونځ کول څنګه همدا خو مکروه دی وایي موږ ټي وي لګولی ولو زما پلار په لمانځه ودرېدی ول موږ بند کړي ول ده برته سلام په وګرځو دا ټي وي ولګو زه دې غېږ هلته خو په لمانځه کې که څه دې غېږ وایي ټي وي برته ولګوه دلته وروره که کوچنی غږ کوي تراپ کوچنیان چې دي د دې سره باید سړی شفقت وکړي د دې سره محبت وکړي زه خپله یوه ورځ زه به دا مدرسه کوم دا کوچنیان د الله بندګانو نو دوی خو شور شرابیې کولې او اول کار چې زه راپارېغه شوم دا کوچنیان خو ما نه وله ما به نه وله زه چې به ورغلم د دوی به سره زه ورته نه هم دوی به سره جنګ شو نو کوچنیان خو بغیر اولو نه سمېږي زه به نه ولم دا طالب به چوپ کړي در ما به ښه خاموشه کړي چې زه به ناست ما به ګنټه کې به د بل استاد سبق وایي چې هغه بیره جرافي صاحب ما ته وویل دا کوچنیان څه بیروه هغه پسې چې بلای کوچنیان بیروه که وایي ودې وایي که نه وایي ورور څه فرق نه دی چې په الټه کوله کوه یعنې دا کوچنی چې سړی ووایي دا کوچنی ما پر دې مسله بیان کړې ده چې د قیامت په ورځ به د ده څه قصاص کوچنی خو نه په دې کوچنی نه ولې کوچنی ورته وایي کوچنی خو نه کوچنی دی دا امام شافعي رحمه الله د کوچنیو درس یې شروع کړي درس ناست هلته مرغۍ نه یې چې پرې فساد شي چې سر ډېرې مرغۍ راځي دلته لوی لوی سړي ناست ولو مرغۍ راځي دی د درس وروغورځي پټو یې وغورځه هغه دی لږ دغه شوه شاګردان چې دا نو اوس ساجي څنګه کار ده به راورته یې راوللو کوچنی هغه د نبي کوچنی یم کوچنی حضرت امام حسن امام حسین ورور پر لمانځه د نبي علیه السلام په وژو سپاره که موږ هغې وایم چې یو کوچنی خو خاندي چې خندلې نه دی اطراف یې سي وایم والله که د خندا دوی د خلکو منځونه ور خراب کړي لکه د چکه چې ور خراب د ګرد سوچ پکې بند شي ته ودان اوس څه چاموس ته ودان ولې ووایي ته ودان څوک ووایي وایي د خندې وروره میدان کې نو کوچنی خو کوچنی دی باید څوک په کوچنیانو کار ونه لري